رب العالمین د علماء اغه فضیلت بیانای نه الله پاک فرمای قل اوای وته پیغمبره هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اغه خلق چې ویل الله پاک په دین باندې پوهه ورکړی دا نو دغه پوهه والا او اغه خلق چې د دین نه به خبره دي او ناپوهه دي آیا دا برابر دي الله دلته لفظ د هل استبهام انکاری ذکر کړی دی چې دا هیڅ چری برابر نه دي او کم انسان چې عالم او غیر عالم برابر ګڼي نو دا د قهر خداوندی مستحق دی علماء الله پاک ډیر لوی مرتبه ورکړی ده د دواړو جهانو سردار مبارک د جبرئیل امین نه تپوسو کو چې بهترین عمل د الله په نسبت باندې کم یو دی جبرئیل امین ورته فرمایل چې علم حاصل اول دا بهترین عمل د الله پاک په نسبت باندې علماء الله ډېر لوی شان ورکړي دي چې کوم انسان د الله په لار کې شهید شي او وینه توی کی نو دا شهید دی به د قیامت پر ورځ او د محشر په میدان کې د او یو کسانو سپارش او شفاعت کوي خو د یو او یو د پنځو او یا نشي کولی او د دواړو جهانو د سردار مبارک وینا ده چې عالم دی به د خپلو شاګردانو سپارش کوي اگر که د عالم او د شاګردان د اسمان د ستورو په برابر ولیدي د دې حدیث مبارک نه د علماء اغلوی شان معلومیږي د دې علماء حفاظت الله کوي اگر چې د دې معاشري اوسیدونکي دي او په دې دنیا کې وخت تیری د هر چا نه ګناه کیږي خو د طالب او د عالم حفاظت الله پاک کوي شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ډېر لوی بزرگ او عالم تیر شوی دی درس پکاو شاگردان زیاتو پخوا به طالبانو ناعو چوټي په سبق کې بالکل نکولا د لری برې نه بوله شاگردان راتلل یو طالب الله ول حسن خواهش او خلا ډیره ورکړی و ډیره مزیدار او خشته ځواني و په یو لار او پاغي باندې بدی روزانه مدرسې ته تراته هغه محله کې یو خزه و د مالدار کورنۍ سره تعلق لره نو د هغه جینې او د هغه خزه چته دروازې ته روته ده او په دې طالب باندې نظر پریوت غم چې جوړیږي د نظر نه جوړیږي د هغه جینې او د هغه خزه زړه ته طالب ور پریوت د شپې به هم د سوچونه کول دروازه به هم کول د دغه ټیمې سارلیو چې کله به طالب سبق لته هغه خزه به دروازه کې ولاړه و د دروازې په چوند کې به ورته کتل او چې کله به طالب د مدرسې نه راته نو هغه خزه به د دروازې په چوند کې ولاړه و د تبه کتل چې ترسو پورې به دې د نظر نه نو پنا شوي طالب نه به نظر نوخ طالب د ځان نه خبر نه دی چیرې یو خزه رته پروت ما سره محبت پیدا شوی خزه سوچ او فکر وکاو چې طالب په کومه طریقه خپل کور ترادن نکم موقعمونتا کور کې خدمتگار و کور سوکنو هغه خدمتگار سره راز باز برابر ک چې کله دا طالب مدرسې ته ځي نو ورته وای چې په دې کور کې یو سړی دی بوډا ډیر زیات بیمار دی او تکلیف دی ورته طالب راشه مونږ پرده کو لګ دم په واچاو
او چې دې څنګه کور ته را دن نشي پټه به ځان سره تالو نیسي ور تالکه بیا به ورسره ګورو. طالب په لاره باندې روان دی، هغه بوډا دروازه کې ولاړه وه. یا طالب جانه دی کور کې یو بوډا دی او ډېر زیات تکلیف دی او ډېر سخت بیمار دی، د الله د رضا دپاره پرې لږ دم واچوه. طالب ورته وایي پرده وکړه. بوډا کور ته رادننه شوه، ورته یې ویې راځه پردم درته وکړه. چې طالب سینګ کور ته وردننه شو د ځان نه خبر نه دی بوډا ورته تاله واچوله. ابې کم دی دی بابا یو کوټې ته یې وردننه که. چې څنګ کوټې ته یې وردننه که د دروازې شاته یو خشته حسینه جمیله جینۍ ولاړه ده. ورله یې کړپ ورکه او طالب ته یې ویې چې ګورې ځان ونه خوځې. ورته وایي مریض کم دی؟ ورته وایي مریض نشته. هغه ښځه ورته وایي تا خو ما نړوړی دی، د ډېرې مودې نه زه ستا په انتظار یم چې ته مدرسې ته ځې زه درته ګورم، چې ته راځې زه درته ګورم. نن په کور کې څوک شتم نه، ما درته ځان خشته کړی دی او چې څه دې لږ غواړي نه هغه راسره کوه، هېڅ پابندي در سره نشته. طالب چې کونډه کولاوله چې د ښځې د جال نه ځان وباسي، ښځې ورته ویې که کونډې له دې ګوتې یوړې اواز دې وکړه اوس په چغې ووام چې خلک را دننه شي او طالب منکر راغلی دی او زما یالي راشئ کور کې مې ګیر کړی دی. او چغې وام د ټولې محلې خلک در باندې راټولوم شرموم دی، په خلکو دې وام او ډبوم دی. طالب وی چې واقعي که دا آواز وکړي او د محلې خلک راجمع شي، که زه ډېر م ووایم چې دې را دننه کړم، خلک بو چې ستا څه کار و چې پردي کور ته وردننه کېدې. طالب یې ګیر که، ښځې ورته ځان بې حجابه که لباس یې لر که. طالب ورته وایي بلکل چې ته ستا څه تړی کېږي هغې ته زما هم زړه کېږي، خو خېټه کې مې ډېر زیات سخت درد دی، ما ځان ټټۍ ته رسو او بیا را دننه کړمه. نو که کور کې چېرته ټټۍ وي زه لږ اودسمات یې وکړمه خپل حاجت پوره کړمه، بیا به لګیا یو کور کې څوک نشته او خپل مقصد به حاصلو. هغې ورته ویې ورشه دا چونچاڼۍ ده. چونچاڼۍ ته ورغلې. نو پخوا خو به کورونو کې چونچاڼۍ وې، نن سبا خو لیټرینونه دي، خو لیټرین ته چې ورشي نو بیا پکې څه ښکاري نه، هر شی پکې غیبېږي. هغه به چونچاڼۍ کړ څه پراتو په چارۍ به دې غورځول. چې کله طالب جان چونچاڼۍ ته ورغې د قسمت یې خو ګندګي پکې پرته وه. هغه ګندګي په څه باندې راواغېسته او په خپلو کپړو په کمیز باندې یو څو ځایه ځان له ولګوله، ګوتو باندې یې م ولګوله. ښځې له ورغې، هغې ته یې ویې راځه. چې ښځې وکتل چې په جامو ګندګي ده، په لاسو باندې ګندګي ده، ایس ټنچټ یې ورته یخواشه ما له ګوتې راونړې، ته خو دومره خشتی ما خو وې ته به ډېر زیات پاکې او ته خو ډېر ستنچټې، شا به زما د کوره ضروزه. بس طالب مقومون ته د کور نه راووته، خاورو مورو باندې ګوتې راښکلې چې زه الله زما پاک حفاظت وکړم. د هغې ځای نه را روان شو. جمسینګ چې مدرسې جومات ته ورغې، لومبې باتروم او لیټرین دغه ته غسلخانې ته ورغې، په هغې کې ګوتې مې وینځلې، کمیس یې وښکه، هغه کمیس یې م پاک ووینځه، ښه برابر یې نچوړ که، لون کمیس یې واچو نچوړ کړې. ورغې استاد لګیا دی درس کوي، ده ته یې نیغ نیغ وکتل چې دا پلانکې خو نن لیټ راغې، شاته کېنه. چې څنګ طالب شاته کېناست، هغې درسګاه کې خوشبویو شروع شو، خوشبوی پکې خورېږي. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه آواز وکړه، وایي دا دومره تیز او خشته خوشبویي پکې چا پورې کړې ده؟ طالبانو ورته وي دا چې جي ناوخته راغی خوشبویي د ده نه ځي. شاه صاحب ورته وی پاسه طالبه راملې ناوخته، روزانه مدرسې ته هم راځې او نن ناوخته م رالې او څه ناشنا خوشبویي م در نه ځي، څه چل خو شته؟ وایه څه چل دی؟ طالب ورته وایي څه م نشته. شاه صاحب ورته وایي نه څه شته.
طالب ورته وی جی ما خوشبوئی نه ده پوره کړې وی دا خوشبوئی ده څه ده وی زما لاس بوی که زما بدن بوی که چې لاس یې بوی که خوشبوئی ده لاسو نتله بدن یې بوی که خوشبوئی ده بدن نتله طالبه د بدن نه ولې خوشبوئی ځي ورته وی شاه صاحب یو ښځې راته جال خور کړی زیخ کار کولما ما په ځان باندې ګندګي ومګله الله ته مې الله ما پاکه زندگی تیره کړې ده الله ته به مې حفاظت کې ستا د قرآن او د رسول الله مبارک حدیث زده کو الله ته به مې حفاظت کې نو چې ګندګي مې پورې کړه په ځان هغې ښځې چې زما ته وکتل ما نه نفرت پیدا شو ما ته ویې سکنچټ یې دانګه ما ځانم ووینځه ومې لامبل کمیس مې پاک ووینځه د الله شان ته ګوره د الله دپاره مې ناروا پرېښوده نو چې زما په وجود په کوم ځای ګندګي راولګېدلې وه د هغې نه خوشبويي روانه شوه خواجه مشکی رحمت الله علیه باندې هغه طالب بیا مشهور شوی دی خواجه مشکی صاحب نو د طالبانو او د علماو حفاظت الله پاک کوي نور دنیا دا خامخا د هر انسان نه دنیا کې څه ناسبه کېږي او حفاظت د طالبانو او د علماو الله کوي